پوره شو؟ هو. څه شی پوره شو؟ هیله زموږ او ستاسې فکري توان معلومول غواړي، نو ځکه غواړي موږ سره یو لوبه ترسره کړي. یو نفر به دلته راځي پرته له دې چې دوه خطونه یو بل قطع کړي، دا شکل به بشپړ توګه جوړ کړي، نو هغې ته به د کاکاو دغه ډبۍ په جایزه کې ورکوم. فاطمې ته غواړې چې دا لوبه ترسره کړې؟ فاطمه نن پرېږدې، ډېر یې مه ازاروئ، ثنا لوبه ترسره کوي. هله ثنا ورشه د خیره. سمه ده نارنجي. آفرین ثنا، ته کولی شې. آفرین ثنا، همدغسې. ثنا ثنا. آفرین ثنا. یو ځل بیا هڅه وکړه، ته کولی شې. ته یې ګټلی شې، په خپله هم هڅه وکړه او ما ته هم کله کله راګوره. ثنا 3 چانسه لرې، بیا هڅه وکړه. زه نشم کولی فاطمې، ته راشه او ته هڅه وکړه، زه مې 3یم چانس تا ته درکوم. هیڅکله هم مه تسلیمېږه ثنا جانې، که یو چانس هم لرې نو بیا هم هڅه وکړه، له خپلو مخکینیو تېروتنو دې زده کړه وکړه، په ځان باور ولره، ته یې کولی شې. ډېره مننه فاطمه جانې. ما وکولی شو، زه بریالی شوم. ما درته ویلي وو که نه ثنا جانې چې ته یې کولی شې. ثنا واخله، دا هم ستا ډالۍ. ډېره مننه کائنات. نارنجي، دا ستا او زما د نورو همصنفیانو د هڅونې برکت و چې زه وتوانېدم او بریالی شوم. دا ډالۍ ستا شوه. اوس یې پرېږده، له درس څخه وروسته به یې تاسو ټولو باندې په یو شان وویشم. زما ګرانو لیدونکو او دوستانو، که ناهیلې نه شئ او په ځان باور ولرئ نو تاسې خامخا بریا ته رسیږئ، او رښتیا چې له یاده یې ونه باسئ، هره بریا په اتفاق او یووالي ترلاسه کیږي. نارنجي رښتیا وایي. ګرانو او ګلالیو زده کوونکو سلام، څنګه یاستئ؟ معلم صاحبې شکر ته موږ ښه یو، تاسو څنګه یاست؟ شکر، زه هم ښه یم. یو ځانګړی سلام هغو لیدونکو ته وړاندې کوم چې همدا اوس د فزیک صنف خپرونه ګوري. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې نن بیا هم د فزیک صنف د یوې نوې او په زړه پورې خپرونې سره ستاسې په چوپړ کې یم. هیله ده چې خپرونه تر پایه وګورئ. ښه نو اول راته دا ووایئ چې زما له راتګه مخکې مو څه کول؟ معلم صاحبې، ستاسو له راتګ څخه مخکې موږ یو ذهني لوبه ترسره کوله او له نیکه بخته چې ثنا وکولی شي لوبه وګټي او کائنات یا قطۍ کاکا په ډالۍ کې ورکړه. ثنا هغه ډالۍ نارنجي ته وبخله او نارنجي ویل چې دا کاکاو له درس څخه وروسته په تاسې ټولو تقسیموم چې په ګډه یې وخورو. آفرین، په تاسې ټولو شه. تاسو نن خپل ذهن آرام کړی، په ځان باوري مو ازمایلی او د یووالي په هکله مو هم فکر کړی. زه په تاسو باندې ډېره ویاړم. مننه استاد جانې. ښه ګرانو زده کوونکو، تیر درس چاته یاد دی؟ هیله جانې ته ووایه. په تیر درس کې موږ الکتروسکوپ د کارولو طریقه یې د تماس له لارې د اجسامو چارجول او د چارج د ډول ازمایښت مو لوستی و. آفرین دا ټولو ته معلومات دي چې تاسې له ما سره اوسیږئ، نو همداسې به لایق او تکړه اوسئ. شاباس هیلې. ثنا، ته خپلو لیدونکو ته د نوي درس عنوان ووایه. د نن ورځې په درس کې به برېښنایي ساحه لولو. لکه څنګه چې ثنا جانې وویلې، زموږ د نن ورځې درس برېښنایي ساحه ده.
او د دې درس د عنوان لاندې به موږ د برېښنایي ساحې جوړښت ولولو، د برېښنایي ساحې ځانګړتیاوې به وپېژنو او په دې به هم پوه شو چې په یوې برېښنایي ساحه کې چارج لرونکي ذره څه ډول ځای په ځای کیږي. اوهو، نن زموږ سر او کار د برېښنایي ساحې سره دی. باید ډېر پام وکړو چې خدای مه کړه برېښنا مو ونه نیسي. آفرین نارنجي جانې، د برېښنا او برېښنایي وسایلو د کارولو په وخت کې باید ډېر پاملرنه وکړو ترڅو کوم خطر پیښ نشي. په تیرو درسونو کې موږ مقناطیس او مقناطیسي ساحه لوستلې وه. کائنات به راته مقناطیسي ساحه تعریف کړي. مقناطیسي ساحه د یو مادي او یا متحرک چارج په شاوخوا کې یوه سیمه یا برخه ده چې هغې برخه کې مقناطیسي قوه عمل کوي. آفرین کائنات جانې، ښه ده راته ووایئ چې ستاسې په نظر برېښنایي ساحه څه شی ده؟ خو په کوم ځای کې چې د برېښنا مامور ژوند کوي هماغه ځای ته برېښنایي ساحه وایي. نارنجي څه شی لټوئ؟ ګورم چې زموږ تر منځ خو کوم د برېښنا مامور نشته. نو چې د برېښنا مامور نه وي نو برېښنایي ساحه هم نشته. نارنجي ډارېږه مه، راوځه، هیڅ خبره هم نشته. زموږ د نن ورځې درس هغه برېښنایي ساحه ده چې په هغې کې برېښنایي چارج اغیزه لري. زه خو په دې خاطر وډاره شوم چې ما وویل برېښنایي ساحه نشته. هسې نه معلم صاحب به راته په غوسه شي ځکه معلم صاحب وویل چې د درس عنوان برېښنایي ساحه ده. ډارېږه مه نارنجي جانې، دا چې برېښنایي ساحه څه شي ته ویل کیږي دا به د لیدونکو سره یو ځای په سکرین کې وګورو. هر چارج لرونکې ذره په خپله شاوخوا یوه برېښنایي ساحه تشکیلوي. په هغه صورت کې چې بله چارج لرونکې ذره دغې ساحې ته داخله شي نو نوموړې ذره د دغه ساحې د اثر لاندې راځي. د هغې ځانګړتیاوې خپلوي چې همدغه ساحه د برېښنایي ساحې په نوم یادیږي. اوس خو پوهې شوئ چې برېښنایي ساحه څه شي ته ویل کیږي؟ هو معلم صاحب. تر دې ځایه خو په درس باندې پوهې شوئ؟ هو استاد جانې. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، یوه لنډه دمه لرو او له دمې وروسته د فزیک صنف خپرونه دوام لري. درنو لیدونکو، د فزیک صنف خپرونې ته یو ځل بیا ستړي مه شئ. مخکې له دمې مو برېښنایي ساحه تعریف کړه. اوس غواړو همدې موضوع ته پراختیا ورکړو او نور یې هم واضح کړو. نو تاسې هم د درس مهم ټکي له ځان سره ولیکئ او که غواړئ د صنف اړوند نورو درسونو ته هم لاسرسی ولرئ نو زموږ ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، واتساپ، انسټاګرام او یوټیوب ته سر ورښکاره کړئ. هلته کولی شئ خپل نظرونه، نیوکې او مشورې په لیکلې بڼه زموږ سره شریکې کړئ او همداشان کولی شئ د صنف اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې نصب یا انسټال کړئ او هلته په خپل نوم پکې اکاونټ جوړ کړئ. په دې توګه کولی شئ د صنف خپرونې ټولو درسونو ته لاسرسی ولرئ. معلم صاحب یوه پوښتنه وکړه. ولې نه نارنجي جانې، پوښتنه دې وکړه. د برېښنایي ساحې او مقناطیسي ساحې ترمنځ څه توپیر دی؟ برېښنایي ساحه د مقناطیسي ساحې سره ښکاره او ستر توپیر لري او که چیرته تاسو پاملرنه وکړئ نو کیدای شي زما له ویلو پرته ورباندې پوهې شئ. برېښنایي ساحه د مقناطیسي ساحې سره دا توپیر لري چې مقناطیسي ساحه د مقناطیس په شاوخوا کې او یا د متحرک برېښنایي چارج په شاوخوا کې رامنځته کیږي او هغه قوه چې په دې ساحه کې عمل کوي د مقناطیسي قوې په نامه یادیږي او برېښنایي ساحه د چارج لرونکو ذراتو په شاوخوا کې رامنځته کیږي او هغه قوه چې په دې ساحه کې عمل کوي د برېښنایي قوې په نامه یادیږي. بس پوهه شوم معلم صاحب. معلم صاحب د برېښنایي ساحې ځانګړتیاوې راته وښایئ. ولې نه فاطمه جانې، سکرین ته وګورئ. لکه څنګه چې په دې شکلونو کې وینئ، که د یو مثبت چارج لرونکي ذره د یو چارج لرونکي جسم سره نږدې کړو نو دغه ذره د چارج لرونکي جسم د قوې له امله لرې او یا نږدې کیږي او دغه قوه چې په چارج لرونکي جسم باندې واردېږي د برېښنایي قوې په نامه او هغه ساحه چې دغه قوه پکې عمل کوي د برېښنایي ساحې په نامه یادیږي او په لنډه توګه داسې ویلی شو چې د یو چارج لرونکي جسم شاوخوا چې په هغې کې په یو مثبت چارج لرونکي ذرې باندې قوه واردېږي د برېښنایي ساحې په نامه یادیږي. معلم صاحب دا چارج بیچاره یې څومره په غشو ویشتلی؟ نارنجي جانې، دا د برېښنایي ساحې د خطونو یوه نمونه ده. معلم صاحب د برېښنایي ساحې خطونه د څه په خاطر دي؟
فاطمه جانې که چیرته وغواړو یو برېښنایي ساحه ترسیم کړو نو ښه لاره یې همدا د برېښنایي ساحې د خطونو رسمول دي چې په عمومي توګه دا خطونه د مثبت چارج له لوري د منفي چارج خواته وي او بله خبره دا ده چې د برېښنایي ساحې دغه خطونه د دوه مختلفو جهتونو یعنی مثبت او منفي جهتونو په امتداد وي او یو بل هم هیڅکله نه قطع کوي. یعنی د دې خطونه کمیدل او زیاتېدل هم مهم دي. هو کائنات جانې د دې خطونو موجودیت او زیات متراکم کېدل یعنی راغونډېدل موږ ته د برېښنایي ساحې شدت او یا هم زیاتوالی ښیي. معلم صاحبې که زه د یو څو دقیقو لپاره معلمه شم نو څنګه به وي؟ نارنجي که معلمه شې نو خپلو زده کوونکو ته به د څه په هکله درس ورکړي؟ ما ته یو ځل اجازه راکړئ چې زه معلمه شم بیا یې درته وایم. سمه ده انجونو د همدا اوس نه د 2 دقیقو دپاره نارنجي ستاسو معلمه ده نو هر څه چې وایي هماغه شان وکړئ. سمه ده معلم صاحبې. ښه نو کائنات تا وویل زما هغه عینکې او چپن له بیک څخه راوباسه چې زه یې واغوندم. ولې ما ته راګورئ اخوا ګورئ چې زه خپل ځان چمتو کړم. نارنجي ته بیا هلته رسېدلې یې؟ ښه نو پروفیسور صاحبې اوس ووایه چې موږ څه وکړو؟ ته هم زما زده کوونکې شوې؟ هو نو سمه ده ښه نو ته زما په ځای کې کښېنه او د دوی استازې شوې. زما ګرانې زده کوونکې نارنجي دا چې ستا په ځای کې زه ناسته یم نو ستا له کتابچې او نورو وسایلو به هم کار واخلم. ولې نه ولې نه ښه نجونو هغه کوچنی لرګی چې تاسې د حساب کولو لپاره په بکسو کې او پنسلونه ایښي ټول راوباسئ او مومونه هم راواخلئ او واړه واړه بالونه ترې جوړ کړئ چې ټول یو اندازه وي. ښه نارنجي معلم صاحبې اوس نور څه وکړو؟ اوس د لرګیو په واسطه د موم باندې د مثبت او منفي علامې جوړې کړئ. ښه معلم صاحبې دا هم وشو. درنو لیدونکو څه چې دوی ته وایم هغه تاسې هم وکړئ. اوس نو پنسلونه هم راواخلئ. دا هم وشو اوس نور وایه. آفرین اوس نو دا پنسلونه د مثبت او منفي چارجونو سره وصل کړئ. نارنجي معلم صاحبې دا هم وشو. آفرین زموږ پروفیسورې نارنجي جانې تا په ډېره ښه طریقه برقي ساحه جوړه کړه. ښه نو څنګه وه ستاسې خوښه شوه که نه؟ ډېر ښه و نارنجي جانې. ښه نو ګرانې او پروفیسورې نارنجي جانې که ستا اجازه وي نو زه به دا ټولې خبرې خلاصه کړم. مهرباني وکړئ معلم صاحبې. تاسې ولیدل چې موږ یو اندازه موم او کوچني ډکي یا لرګي راواخیستل. په لومړي ځل کې مو د موم څخه بالونه جوړ کړل او په لاس په واسطه مو هموار کړل. بیا مو د ډکو په واسطه په موم کې د مثبت او منفي چارجونو علامې جوړې کړې او د پنسل څخه مو هم د وکتور په توګه کار واخیسته چې دلته د پنسل نوکه موږ ته د وکتور جهت ښیي او پنسلونه مو د موم سره داسې وصل کړل چې د مثبت چارج د وکتور جهت بیرون خواته او د منفي چارج د وکتور جهت د ننه خواته و. په دې توګه موږ وتوانېدو چې د مثال په ډول یو برېښنایي ساحه جوړه کړو او عملاً وګورو چې برېښنایي ساحه څه ډول وي.
انجونو تر دې ځایه په درس باندې پوهې شوئ که کومه پوښتنه لرئ نو ویې کړئ. هو معلم صاحب پوه شو او پوښتنه نه لرو. سمه ده. نارنجي دا مته اخلي که زه یې واخلم؟ معلم صاحب تاسې واخلئ. زه خیر د ته یې واخله. صبر معلم صاحب که ستاسو اجازه وي نو زه به یې واخلم. سمه ده کائنات جانې ته دا ما واخله. د فزیک سم درنو لیدونکو او مینوالو اوس د دمې وخت دی. تاسو په دغه وخت کې خپل چای او اوبه وڅښئ تر څو د خپرونې پاتې برخې لیدو ته تکړه شئ. موږ له دمې وروسته بیرته راګرځو. د فزیک صنف خپرونې ته یو ځل بیا ستړي مه شئ. هغه لیدونکي چې همدا اوس موږ سره یو ځای شوي دي هغوی ته هم ښه راغلاست وایم. اوس به هم په ګډه سره یو په زړه پورې فعالیت ترسره کړو. او په دې فعالیت کې موږ یو PVC پایپ او یو شیشه‌یي ټیوب، پشمي ټوټه، پوکاڼۍ، تار او سټنډ ته اړتیا لرو. ګرانو زده کوونکو خپل قلمونه او کتابچې راواخلئ تر څو د نوټ اخیستلو دپاره چمتو اوسئ. زه به هم په فعالیت کې ستاسو د هر یو دنده درته وښایم. معلم صاحب ګروپونه جوړوو. هو نارنجي جانې په 3 ګروپونو به تقسیم شو. کائنات او ثنا به د اخلاص په ګروپ کې شي، فاطمه او هیله د صمیمیت په ګروپ کې، او زه او ته هم د مهربانۍ په ګروپ کې یو. ښه ګرانو زده کوونکو نن چې موږ کوم فعالیت ترسره کوو په دې فعالیت کې برېښنایي ساحه جوړوو او دا عملاً ګورو چې د یو جسم په شاوخوا کې برېښنایي ساحه څنګه جوړیږي او کوم شیان جذب او کوم شیان هم دفع کوي. لکه څنګه چې ګورئ د اخلاص ګروپ مخکې له مخکې پوکاڼۍ یې پړسولې او د تار په واسطه یې په سټنډ کې جوړنده کړې ده. اوس به نو د صمیمیت ګروپ شیشه‌یي میله راواخلي او د پشمي ټوټې سره به یې وموږي. اوس نو وار د مهربانۍ د ګروپ دی. زه هم دغه شیشه‌یي ټیوب د پشمي ټوټې سره سولوم تر څو چارج واخلي. دا هم وشو. اوس نو شیشه‌یي ټیوب پوکاڼۍ ته ورنږدې کوم. انجونو تاسې څه ګورئ؟ موږ ګورو چې شیشه‌یي ټیوب پوکاڼۍ ته په نږدې کېدو سره پرته له دې چې ورسره تماس ولري پوکاڼه له ټیوب څخه لرې شوه. آفرین. څوک راته ویلی شي چې دا کار ولې وشو؟ معلم صاحب زه درته وایم پوکاڼه له ټیوب څخه وډاره شوه په دې خاطر ترې وتښتېده چې ماته نه شي. سم ځواب څوک وایي؟ معلم صاحب زما په نظر پخوانۍ د پشمي ټوټې سره په مږلو چارج واخیست او له خپله ځانه یې برقي ساحه رامنځته کړه. کله چې PVC پایپ دغه ساحې ته داخل شو نو د دواړو چارج یو شان و او موږ دا ویلي وو چې دوه یو شان چارجونه یو بل دفع کوي. نو همدا علت دی چې پخوانۍ له پایپ څخه لرې شوه. آفرین فاطمه جانې تا سم او پوره ځواب وویلې. اوس به هم د صمیمیت ګروپ PVC پایپ د وریښمینې ټوټې سره وسولوي تر څو چارجداره شي او د اخلاص ګروپ به PVC پایپ پوکاڼۍ ته ور نږدې کړي. ګرانو زده کوونکو تاسې څه ګورئ؟ موږ ولیدو چې PVC پایپ چارج شوی پوکاڼۍ ته په نږدې کېدو سره پرته له تماسه پوکاڼۍ ته PVC پایپ نور هم نږدې شو. آفرین کائنات جانې د دې دلیل به راته څوک ووایي چې ولې داسې وشو؟ ځکه چې د پشمي ټوټې سره په مږلو پوکاڼۍ چارج واخیست او یوه برېښنایي ساحه یې تشکیل کړه. کله چې PVC پایپ دغې ساحې ته داخل شو نو د دواړو جسمونو چارج مختلف و. په همدې خاطر پوکاڼۍ PVC پایپ ته نږدې شوه. هو دا خو موږ ویلي وو چې مختلف النوع چارجونه یو بل جذبوي. په هیلې او نارنجي دواړو آفرین شه. ښه نو یوه بله پوښتنه کوم او ګورم چې څوک یې ځواب راکوي. پوښتنه دا ده چې کله مو شیشه‌یي ټیوب له پوکاڼۍ څخه لرې کړو نو ولې د پوکاڼۍ په واسطه جذب نه شو؟ لامل یې دا دی چې ښیښه‌یي ټیوب له هغه برېښنایي ساحې څخه ووتو چې د پوکاڼۍ په واسطه تشکیل شوی نو ځکه پوکاڼۍ نه جذبوي. آفرین تاسو ټول خپل درس ته ښې متوجه او درس هم ښه یادوئ.
د دې فعالیت په پایله کې موږ داسې نتیجه اخلو چې د جسمونو په چارجدار کولو سره موږ کولی شو د جسمونو برېښنایي ساحه مطالعه کړو او ومولیدل چې که د یو جسم برېښنایي ساحې ته یو چارجداره ذره ورداخله شي نو دغه ذره په برېښنایي ساحه کې څه ډول عکس العمل کوي. ښه نجونو د درس پوښتنو ته چمتو یاست؟ هو معلم صاحبې چمتو یو. ښه نجونو خپلو ځایونو ته لاړې شئ او خپل دستکشې هم لرې کړئ چې زه هم د پوښتنو خواته لاړه شم. ښه نجونو اوس به په ګډه سره لومړۍ پوښتنه وګورو. د برېښنایي چارج لرونکو ذرو ځانګړتیاوې کومې دي؟ ثنا جانه به د پوښتنه ځواب کړي. هر کله چې یو مثبت چارج لرونکی ذره یو چارج لرونکی جسم ته نږدې کړو دغه ذره د چارج لرونکی جسم د قوې له امله نږدې یا لرې کیږي نو ویلی شو چې چارج لرونکی ذره د برېښنایي ساحې او برېښنایي قوې درلودونکې ده. آفرین. برېښنایي قوه تعریف کړئ. هیله جانې له تا څخه یې اورو. هغه قوه چې یو برېښنایي ساحې کې په یوې ذرې باندې واردېږي د برېښنایي قوې په نوم یادېږي. ماشاءالله. د برېښنایي ساحې خطونه څه شی دي؟ کائنات جانې ستا نوبت دی. یوه طریقه چې موږ د هغې په وسیله برېښنایي ساحه ښکاره کوو هغه د برېښنایي ساحې د خطونو رسمول دي چې په عمومي توګه دغه خطونه د مثبت چارج لخوا منفي چارج خواته رسمیږي. ډېر ښه. د برېښنایي ساحې د خطونو امتداد په کوم ډول دی؟ نارنجي. د برېښنایي ساحې خطونه د جهت لرونکي دي. دا جهتونه په مثبت چارجونو کې بیرون خواته او په منفي چارجونو کې داخل خواته امتداد لري. آفرین. ستاسې د ټولو ځوابونه سم وو. اوس به راشو او د لیدونکو سره به یو ځای د درس لنډیز او پایلې په سکرین کې وګورو. د درس پایلې. یو چارج لرونکی جسم په خپله شاوخوا کې د جذب او دفع ساحه تولیدوي. کله چې یوه بله چارج لرونکې ذره دې ساحې ته دننه شي نوموړې ذره له دغې ساحې څخه اغېزمنه کیږي او ځانګړتیاوې خپلوي چې دا ساحه د برېښنایي ساحې په نوم یادیږي. کله چې مثبت چارج لرونکې ذره یو بل چارج لرونکي جسم ته نږدې کړو دغه ذره د چارج لرونکي جسم د قوې له امله نږدې یا لرې کیږي نو هغه قوه چې پر ذره باندې واردېږي د برېښنایي قوې په نامه یادیږي. برېښنایي ساحه د خپلو خطونو په وسیله ښودل کیږي. د برېښنایي ساحې خطونه په عمومي توګه د مثبت چارج له لوري د منفي چارج لوري ته رسمیږي. د برېښنایي ساحې خطونه جهت لرونکي دي. د دې خطونو جهت په مثبتو چارجونو کې د باندې خواته او په منفي چارجونو کې د ننه خواته دي. د برېښنایي ساحې شدت د یوې چارج لرونکې ذرې د خطونو له شمېر سره مستقیمه اړیکه لري. یعنی په هره اندازه چې د خطونو شمېر ډیر وي په همغه اندازه د برېښنایي ساحې شدت هم ډیر وي او برعکس. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو دا وه زموږ د نن ورځې د فزیک صنف خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. هیله ده چې تر پایه مو لیدلې وي او درته ګټوره تمامه شوې وي. تر بیا چې بیا هم د فزیک صنف د یوې نوې او په زړه پورې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بښونکي رب سپارو. د الله په امان.